هوشیاران وایي د ژوند په هر قدم د احتیاط نه کار اخیستل پکار دي او بیا د ډریوینګ کولو په مهال خلک به احتیاطي هم د حادثې سبب ګرځېدلی شي د بنو ډومیل تحصیل عملخیل کلی خادي هم د ډیراور د بې احتیاطۍ او خرمستۍ په وجه باندې په هم بدله شوې ده چې له امله یې په جنج کې روان 9 کسان مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي کوم چې د درملنې دپاره بنو روغتون ته رسول شوي دي 13 ورځ ماښام د عملخیل کلي نه د جاسیم نومي ځوان د واده جنج سیدخیل کلي ته روان و چې د بنو په لینک روډ باندې د ډاټسن ډیراور د مشومانو او زناناو نه په ډک ډاټسن باندې په جاري سړک خرمستۍ کول شروع کړل او د یو او بل نه د مخکې کولو لوبه روانه وه چې په دې مهال ډاټسن د یو موټر سره ټاکر شو په دې مهال یو موټر سایکل هم د ډاټسن د ټاکر په ضد کې راغلی دی او دغه ډول دغه خادي په یو دروند غم باندې بدله شوه 9 کسان پکې مړه شول او 11 نور ژوبل شوي دي په مړه شوو کسانو کې اکثر په خپل میانس کې رشته داران دي چې یوه مور او زوی هم پکې شامل دي که چېرته د بې احتیاطۍ او دغه ډول سپیډونو مخه ونه شي نیولی نو دغه د جنازو د اوچتولو لړۍ به هم دغسې روانه وي ځکه چې د دې نه وړاندې هم د وادونو په مهال دغه ډول یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي ګوهر وزیر خیبر نیوز بنو